د هر قسمه پریشانی او غم او مشکل نه د خلاصېدو دپاره په قرآن او حدیث کې لس کنجیانې راغلي دي، لس اذکار او لس دعاګانې راغلي دي چې په هغې سره الله رب العالمین زموږ او ستاسو دا ټولې پریشانۍ ختموي. الله رب العالمین زموږ دا غمونه او پریشانۍ په خوشحالو باندې بدلوي. اولنۍ سورة الفاتحې د دې تلاوت کول، دا لوستل هي الکافیه، دا کافي کېدونکي ده د هر شر او د هر مصیبت او د هرې پریشانۍ نه. دویم ذکر الله الله ربي لا أشرك به شيئا. دریم ذکر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. څلورم ذکر حسبنا الله ونعم الوکیل. پنځم ذکر لا حول ولا قوة الا بالله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هي کنز من کنوز الجنه. لا حول ولا قوة الا بالله دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. شپږم ذکر استغفار ډېر ډېر کول. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من لزم الاستغفار، څوک چې همیشه استغفار لازم کی په ځان باندې، نو جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الله رب العالمین به د هرې تنګۍ نه راوباسي او د هرې پریشانۍ به الله څخه حل راوباسي او د داسې طرف نه به الله رب العالمین رزق ورکوي چې د ده به په خیال هم نه راځي. اووم ذکر صحیح بخاري کې حدیث دی، هغه هم د پریشانۍ او د غمونو ختمېدو دپاره لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اتم ذکر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نهم ذکر اللهم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی كله لا اله الا انت. لسم نمبر ذکر او لسم کنجي د غم او د پریشانۍ د ختمولو دپاره سحر او ماښام دا دعا ویل او دا ذکر کول چې اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدین وقهر الرجال یا وغلبة الرجال. دونه الفاظ راغلي دي. نو دا لس کنجیانې شولې د غمونو او د پریشانو د ختمولو لپاره. همیشه چې موږ او تاسو دا وایو او بار بار یو په یقین سره یو، والله العظیم الله رب العالمین به زموږ او ستاسو دا پریشانۍ ختمې کړي. زموږ دا غمونه به الله رب العالمین په خوشحالو باندې بدل